کوټ منظرې بابا د غرونو په غیږ کې یو ښکلی سفر. ګرانو ملګرو سلامونه. نن مو د ښکلي کلي کوټ منظرې بابا په لور بوځم. کوټ منظرې بابا د غرونو په منځ کې پروت یو ارام ښکلی او د فطرت نه ډک کلی دی. د کلي شاوخوا دنګ دنګ غرونه ولاړ دي او د دې ځای سړه او تازه هوا د انسان ستړیا ختموي او زړه ته سکون وربخي. که تاسو زما په شان کوټ منظرې بابا ته سفر کوئ نو په لاره به درته د خرکي ټکر، وزیرآباد او بیا موسی مینه راځي. له هغې وروسته لار د ګړۍ عثمان خیل هریان کوټ بلغاخي او د بړه کلي نه تیریږي. کله چې زه بړه کلي ته ورسېدم نو امیرزمان میرزا صاحب رایاد شو. د میرزا صاحب دوه وروڼه د وطن په لار کې شهیدان شوي دي، یو د سوات په چاودنه کې او بل د شینګرې کوپر په پیښه کې. دلته راته د صابر صاحب شعر رایاد شو چې وخت دلته چې قدم ږدې نو په خیال ږدا د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. د دې وروسته مینه پیکټ او کوټ ته ورسېدو. کوټ ته په رسېدو استاد شازیار او زاهد عثمان زموږ په انتظار ولاړو. ستړي مشي مو ورسره وکړه او د ملګرو په مینه مو د سفر ستړیا هیره شوه. زه چې هر کله د ظهور دکان ته ورسېږم نو بې اختیاره د دمې لپاره ودرېږم. دلته راته د رحمت شاه سایل صاحب شعر رایاد شي چې ستا د دیوال د کشمالو ګیله بې ځایه نه ده، داسې په دې لار څوک بې پامه بې سلامه نه ځي. ظهور د کوټ اډې بازار کې د شاتو کاروبار کوي. د دې غرونو له لمنو خالص ګبین راوړي او خلکو ته یې وړاندې کوي. دلته سیمون هم له کلونو راڅخه د شاتو په کاروبار کې بوخت دی. د ظهور سره مو دمه وکړه. د کوټ بازار خپل ځانګړی خوند لري. کلیوال غونځاخي، د توردا چای او د کوټ مشهورې چولې. هر میلمه له ځان سره د دې ځای خوږې خاطرې وړي. توردا ډېر مینهناک او خوش اخلاق انسان دی. د ماسپښین لمونځ مو د ستانهدارو په جومات کې ادا کړ. له لمانځه وروسته د استاد شازیار بیټک ته راغلو. دا بیټک زموږ د آرام ځای دی، داسې ځای چې ذهني سکون او روحي تازهوالی درکوي. دلته هر ملګري د خپل کور نه ډوډۍ راوړي او بیا ټول ملګري په شریکه خوري. ګران ملګری علي شیر مسافر شوی و خو نجم راسره ناست و. د ډوډۍ پر مهال راحل چې موږ ورته خورټ وایو د خپل کور انځران راوړل. د انځرانو په لیدو راته د عزیز لالا شعر رایاد شو چې که په سوات کې د مڼې په مابڼ کې انځران. له دې وروسته مو له هزر سره څو شېبې تېرې کړې. هزر په فیسبوک او یوټیوب کار کوي او ترڅنګ یې د کلي یوه ځمکه په اجاره نیولې ده چې د کلي ځوانان پکې لوبې کوي او خپل وخت په ښه ډول تېروي. وروسته موږ ټول ملګري د منظرې بابا زیارت ته روان شو. له ځان سره مو پی هم واغېستل چې ځینې خلک ورته شوده وایي. په لار کې راسره ملګري رفیع الله یو ځای شو او بیا د منظرې بابا لنګر ته ورسېدو. هلته یو ځانګړی سکون و. هر سړی په خپل فکر او خپل دنیا کې ډوب ښکارېده. داسې احساس کېده لکه هر څوک د خپل ژوند په کوچنۍ او ښکلې دنیا کې خوشحالې وي. رفیع الله چې پخې کړې او موږ د منظرې بابا په لنګر کې د ملګرو په مجلس کې وڅکلې. بیا مو د منظرې بابا مزار ته حاضري وکړه او دعا مو وکړه. له هغې وروسته د لوبو میدان ته راغلو. د لاس وبال یعنې ولیبال د لوبې مو بلا خوند واخیست. د ماښام لمونځ مو هم د وچ خوړ په غاړه ادا کړ او بیا د خوږو یادونو، ښکلو خبرو او د ملګرو د مینې له سرمایې سره بیرته د خپلو کورونو په لور روان شو. تر بل سفره د لوی الله په امان.